شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه او وخت مو په خیر. ستاسې پام راګرځوم د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته. د خبرونو سرټکي: ایران یو ځل بیا افغانستان او پاکستان ته د برېښنا صادرات پیل کړل. ملک سلمان بنسټ افغان زلزله ځپلو ته 2000 لنډمهاله سرپناهي ویشي. د طالبانو حکومت له افغان خاورې څخه نورو هیوادونو ته اندېښنې بې بنسټه بللې. کابل د نړۍ په کچه د هوا ککړتیا له مخې دویم ښار وپېژندل شو. جرمني ویلي چې د طالبانو ډیپلوماتان د اخراج د بهیر همغږۍ لپاره منلي. او امریکا له لبنان سره 230 میلیونه ډالر پوځي مرسته اعلان کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران یو ځل بیا افغانستان او پاکستان ته د برېښنا صادرات پیل کړل. د ایران د برېښنا د تولید لیږد او ویش شرکت عمومي رئیس وویل چې افغانستان او پاکستان ته د برېښنا صادرات د کورنیو اړتیاو له کمیدو وروسته بیرته پیل شوي دي. مصطفی مشهدي له ایرنا خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې اوس مهال افغانستان او پاکستان ته 150 میګاواټه برېښنا لیږدول کیږي، په داسې حال کې چې ایران له ارمنستان او ترکمنستان څخه شاوخوا 450 میګاواټه برېښنا واردوي. تر دې وړاندې نوموړي ویلي وو چې د کورنۍ نه انډولۍ له امله د هیواد د برېښنا صادرات نږدې 0 درجې ته ښکته شوي دي. د معلوماتو له مخې د افغانستان لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز ته د ایران برېښنا انتقال شوې ده. ملک سلمان بنسټ افغان زلزله ځپلو ته 2000 لنډمهاله سرپناهي ویشي. کابل کې د سعودي عربستان سفارت ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش پروژه پیل شوه. یاد سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دغه مرستو په لړ کې به زلزله ځپلو ته شاوخوا 2000 لنډمهاله سرپناهي وویشل شي. یادې ټولنې ویلي چې پر هرې کورنۍ یوه خیمه، 5 کمپلې، د پخلنځي یو سیټ لوښي، فرش، ترموز، د حفظ الصحې وسایل، څراغ او د څښاک یوه اندازه اوبه ویشل شوي دي. بلخوا افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د ملک سلمان بنسټ په همکارۍ د کونړ مزار دره کې پر 250 کورنیو غیر خوراکي توکي هم ویشلي دي. د رسمي ارقامو پر بنسټ کونړ کې د زلزلې له امله 2205 کسان مړه او له 3640 څخه زیات ټپیان شوي دي. د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ 9مه غونډه جوړیږي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارووا اعلان کړی چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ 9مه غونډه به د روان اکتوبر میاشتې پر 9مه نیټه ترسره شي. د ټاس خبري اژانس راپور له مخې زاخارووا ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي او د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او بیلاروس ځانګړي استازي ګډون وکړي. د نوموړي په وینا چې دغه غونډه کې به ځانګړې پاملرنه د افغانستان د ملي پخلاینې د بهیر پیاوړتیا، د سیمې هیوادونو او طالبانو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ ضد او د نشه یي توکو پر وړاندې د ګډو عملي همکاریو د پراختیا موضوعاتو ته وشي. د مسکو فارمیټ هغه سیمه ییز چوکاټ دی چې تمرکز یې پر افغانستان دی او پخوانۍ ناستې هم د سیمه ییزو همکاریو د پراخېدو په موخه ترسره شوي دي. د طالبانو حکومت له افغان خاورې د ګواښونو په اړه د امریکا او نورو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه بللي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي چې ټولې وسلوالې ډلې او سیاسي مخالف جریانونه له منځه تللي او په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی. نوموړي ویلي چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نشته او هغه ادعاوې چې ګواکې ترهګریز ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي بې بنسټه دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا، ایټالیا، جاپان، سویلي کوریا، سویس، ناروې، ترکیې، ډنمارک او د اروپایي ټولنې ځینو استازو په لندن کې د یوې غونډې پر مهال له افغان خاورې د شته ګواښونو او له ناقانونه لارو د کډوالۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغو صنعتي او پیاوړو هیوادونو همدا شان ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د سیمې هیوادونو همغږي او همکاري مهمه ده. د نړیوالو بشري مرستو په کمیدو افغانستان کې بېوزلي ډیره شوې ده. د ناورین مخنیوي نړیوالې ډلې ادعا کړې چې افغانستان د امریکا او نورو مرسته کوونکو له لوري
د بشري مرستو کمیدو له امله له سختې بېوزلۍ سره مخ دی. د ناورین نړیوالې ډلې په یو راپور کې ویلي چې امریکا او نورو مرسته کوونکو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړي دي. یاد بنسټ ادعا کړې چې افغانستان د امریکا او نورو مرسته کوونکو هیوادونو د بشري مرستو کمیدو له امله د ژور فقر لور ته روان دی. په راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې هڅه کړې چې د جګړې وروسته انزوا او د لویدیځو هیوادونو له لوري وضع شوو بندیزونو له امله ویجاړ شوی اقتصاد بیرته راژوندی کړي. کابل د نړۍ په کچه د هوا ککړتیا له مخې دویم ښار وپیژندل شو. د هوا د کیفیت شاخص په نوم یوه سازمان تازه درجه بندۍ کې د هوا له اړخه د پاکستان لاهور د نړۍ لومړی او د افغانستان پلازمینه کابل دویم ککړ ښارونه پیژندل شوي دي. د هوا د کیفیت شاخص په یاده درجه بندۍ کې راغلي چې کابل ښار کې د هوا د کیفیت شاخص له 100 څخه پورته تللی او په هغې کټګورۍ کې راځي چې د حساسو ډلو لپاره ناسم بلل کیږي. کاپیسا کې د ګلۍ او سیلابونو له امله ګڼو خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. د کاپیسا تګاب ولسوالۍ کې د نن سهار ګلۍ او سیلابونو باغونو او کرنیزو محصولاتو ته درانه زیانونه اړولي دي. د کاپیسا ځایي مسؤلین وایي چې ګلۍ او سیلابونو تر ډیره د تګاب ولسوالۍ کې د انارو باغونه زیانمن کړي دي. باغ لرونکي هم وایي چې د نن سهار ګلۍ او ورښتونو یې د انارو حاصلاتو ته سخت زیان اړولی دی. ورته مهال د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس وویل چې سیلابونو د کاپیسا الاسای ولسوالۍ کې 80 متره استنادي دیوالونه او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. جرمني اعتراف وکړ چې د طالبانو حکومت قونسلي استازي د اخراج بهیر د همغږۍ لپاره منلي دي. د جرمني د حکومت ویان وایي دوی د طالبانو 2 قونسلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکومو شوو افغانانو د اخراج بهیر کې ورسره همغږي وکړي. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې په بون کې د افغانستان د لویې قونسلګرۍ ډیپلوماتانو د تیرې دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډله ییزه استعفا وکړه. د طالبانو 2 قونسلي استازو ته د جرمني حکومت په 13 جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به یې په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل به یې د بون په قونسلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2024 کال په اګست کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او 2 ځله یې دغه کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول او ښایي دغه لړۍ دوام پیدا کړي. پوتین ویلي اوکراین ته د تاماهاک کروز توغندیو لیږل به د جګړې توازن بدل نه خو کړکېچ زیات کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړې چې اوکراین ته د تاماهاک کروز توغندیو لیږل به د جګړې توازن بدل نه کړي او روسیه دا وړتیا لري چې له منځه یوسي. نوموړي زیاته کړې دغه اقدام به د روسیې او امریکا ترمنځ کړکېچ لا زیات کړي. همداراز د روسیې ولسمشر د اروپایي ټولنې په مشرانو نیوکه کړې او ترې غوښتي دي چې د کړکېچ زیاتېدو پر ځای د اروپا سیاسي اقتصادي او ټولنیزو ستونزو ته رسېدنه وکړي. تر دې وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وینس ویلي و چې اوکراین ته د یادو توغندیو په ورکولو غور کوي. امریکا له لبنان سره 230 میلیونه ډالر پوځي مرسته اعلان کړه. امریکا متحده ایالاتو د لبنان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او د حزب الله ډلې د پرځولو په موخه 230 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. دا مرسته په ځانګړي ډول د حزب الله د ځواک د محدودولو او د دې ډلې د نفوذ د کمولو لپاره طرحه شوې ده. د راپورونو له مخې د یادې کڅوړې لویه برخه به د لبنان امنیتي او پوځي بنسټونو د تجهیزاتو، روزنې او ټکنالوژۍ د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. امریکایي چارواکي وایي دا به د لبنان د رسمي ځواکونو وړتیا لوړه کړي تر څو د حزب الله له نفوذ سره مقابله وکړي. حزب الله په لبنان کې د پام وړ سیاسي او پوځي ځواک لري چې دغه ډله نه یوازې د پارلمان په سیاست کې فعاله ده بلکې خپل ځانګړي وسلوال ځواکونه هم لري. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.